مینوالو یو ورځ مخکې ما یو ویډیو شیر کړی چې په هغې کې یو کاکا ویلي چې خټک صاحب چې کوم دی د قرآن نه بعد دویم کتاب دی چې نه ختمېدونکی. د هغه خبرې وضاحت کوم ځکه چې هغه سړی مونږ ورسره خبرې وکړې د هغه زوی سره د هغه سره په خپله د هغه ځای ته لاړو او د هغه سره چې کله زمونږ ملاقات وشو نو هغه ډېر خوږ انسان دی او صرف خوږ انسانیت نه هغه خپله یو مدرسه جومات هغلته علما هغه خپله ساتي او کم از کم د 20 نه بره یجونه کړي دي. ډېر دینداره سړی دی. د هغه سره ما خپله خبرې وکړې نو هغه دغه جواب ماله راکړو چې پرویز خټک څه کې چې دا ټول پاکستان هم زه د قرآن سره نه سمومه. زمونږ لکه مثال دا کومه خبره چې ما کړې ده که نه نو دا ما په دې دغه باندې کړې ده چې مثال ما دا ویلي قرآن مجید فرقان حمید د یو الف نه اووه ورځې چې ته لګیا نو د هغه بیان نه ختمېږي. دا دومره قدردان او دومره دغه د په 18مه روژه باندې رالېږلی شوی دی د الله د طرف نه را دغه شوی دی په جبل رحمت باندې نازل شوی دی. نو زه د دې قرآن ډېر د عالمانو هم ډېر شکرګزار یم د خپل میډیا والا ملګرو هم ډېر شکرګزار یم او دا کمې خبره چې ما کړې دا ما دې باندې نه ده کړې ما دې باندې کړې چې اووه ورځې د یو الف نه بیان کیږي د قرآن مجید. دومره ما صرف دا وی چې دا خټک صاحب زندگی چې دا یو کلی کتاب دی او دا د دې نه پس چې کوم دی نو دومره بیان چې په ده باندې م ورکې نو روان به په مخکې باقي زه حدیث هم منمه قرآن هم منمه مسلماني هم منمه او زه شکر د خپله مسلمان یم حدیث هم منم هره خبره منم او که ما نه پکې څه غلطي داسې د چا پرې دلداري شوي وي زما د کوم ورور زه د هغې معافي د الله نه او د الله نه پس چې کوم دی نو د ټولې دنیا نه عالمانو صاحبانو نه د عامیانو صاحبانو نه معذرت غواړم. نو تاسو ته مې دغه خواست دی چې هغه سره ستاسو کومه مینه کمه شوې ده هغه مینه ورسره همغه شانتې کوئ او هغه ډېر خوږ انسان دی. موږ ورسره ګپ شپ ولګولو هغه کې هېڅ خبرې نشته دی او د دین هغه ویل چې ټولو نه پیله اسلام دی بیا پارټۍ دي. پارټۍ موږ د اسلام سره نه شریکه کوو او نه هم شریکې کړي دي خو بس انسان دی غلطي کیږي او ما نه غلطي شي او زه بخښنه غواړم د الله نه هم معافي غواړم او ستاسو ټولو عوامو نه هم معافي غواړم. نو تاسو ته زما دا خواست دی چې کم یو قسم د نفرت په نظر ورته کتلی دي یا دغه ویډیو کې ورله کنزل کړي دي ملګرو دغه ویډیو ما ډیلیټ کړه تاسو هم خفه نه شئ. ستاسو مینې ته ستاسو غیرت ته ستاسو پښتو ته زما سلام دی. قسم په خدای چې پښتنو کې څومره غیرت دی دا که په دې ټوله دنیا کې په یو ځای کې هم شته دی. نو زه ستاسو غیرت ته هم سلام کوم او بس زما دپاره ما هم دغه ویډیو کړې وه د اسلام په خاطر د پښتو په خاطر د غیرت په خاطر. نن بیا دغه ویډیو تاسو ته پیش کوم او تاسو ته دا یو عرض کوم یو نصیحت کوم یو عاجزانه سوال کوم د هغه د وجې ځکه چې هغه سره زما خبرې وشوې هغه بالکل کلمه تېره کړه هغه مکمل کلمه ترې هغه د وضاحت ویډیو هم دغه تاسو ته زه ښیم دا وضاحت ویډیو هم تاسو وګورئ د هغه بچي سره زما خبرو شو هغه ویل چې نه هېڅکله موږ داسې نشو کولی چې هغه موږ د اسلام خلاف لاړ شو خو انسان دی انسان نه غلطي کیږي نو تاسو مهرباني وکئ چې تاسو هم وله معافي وکئ الله پاک به هم معاف کړي. ښه دینداره کورنۍ والا سړی دی او که څوک هم ورسره ملاقات کول غواړي نو هغه ته تاسو ورتلی هم شئ. ډېر خدمتګاره دینداره پرهیزګاره سړی دی خو انسان دی غلطي کیږي. نو تاسو ټولو ته یو سوال کوم چې هغه بخښنه وکئ هغه ته معافي وکئ هغه سره مینه محبت مغه شانتې بحال وساتئ. وسلام. ډېره ډېره مننه شکریه. مینوالو زموږ د ویډیو مقصد هېڅکله هم دا نه وي چې زموږ د وجې د څوک بېعزته شي یا د چا په عزت کې د کمې راشي. مطلب زموږ د ویډیو مقصد او مطلب دا دی چې زموږ د وجې اسلام ته ترقي میلو شي دین ته ترقي میلو شي زموږ پاکستان ته ترقي میلو شي زموږ د وجې د خلکو انسانیت ته ترقي میلو شي انسانیت ته دې په ښه نظر وکتلی شي او دغه شانتې ادارو ته دې ترقي میلو شي دا نه چې زموږ د وجې دې چېرته څوک وکنځلی شي یا د چا بېعزتي وکړي شي.